عمران خان چې د میډیکل راپورټ رال په میډیکل راپورټ کې د عمران خان د صحت باره کې مکمل حقیقت ښکاره شوی دی. ویډیو سره مکمل وګورئ څنګه چې تاسو ته پته ده د یو څو ورځو نه مخکې دا چلېده چې عمران خان په جیل کې نشته دی، هغه یې ختم کړی دی او بالکل چې دی عمران خان ښه برابر دی، هغه هسپتال ته منتقل کړی دی. هغه بالکل چې دی دغه میډیکل راپورټ راغلی او په میډیکل راپورټ کې چې دغه بلډ پریشر دی بي پي ده نو هغه چې دی زیاده ده، هغه چې دی په ده شوې ده، ځکه چې عام انسان چې کومه بي پي وي دغه نه ډېره زیاته ده. د عمران خان چې دی بي پي کومه چې دا بلډ پریشر دی هغه 140/80 دی، د نارمل انسان چې بي پي وي هغه 120/80 وي. د عمران خان چې بي پي ده هغه هم زیاته شوې ده. عمران خان ته چې دی 3+ انزایټي یو شو ده. انزایټي انسان ته ولې کېږي؟ انزایټي انسان ته ځکه کېږي چې کله یو انسان یوازې وي هغه د ډپریشن شکار شي او بیا چې دی هغه خلکو سره نه میلاویږي چې هغه خلک دغه خوښ وي، لکه هغه د خپل پارټۍ والا سره عمران خان نه میلاویږي، دغه د وجې نه چې دی ته انزایټي وشوله او هغه چې دی اوس بیمار دی. که تاسو سوچ وکړئ که نه وایي د بهر نه به چې دی د بهر ملکونو نه به عمران خان ته ډاکټران چې دی راغواړي او دغه علاج به کېږي. عمران خان به چې دی شفا هسپتال ته هم منتقل کېږي ځکه چې دغه د آیز مسله ده، د سترګو مسله ده، نو هغه به چې دی ضرور چې دی منتقل کېږي. عمران خان احمد خان نیازي الله پاک د ژوندی ساتي او اوس چې کوم حالات دي نو بالکل چې دی سیستم څه الټه ونتې روان دی. عمران خان دپاره ضرور دعا وکړئ چې الله پاک له صحت ورکړي او الله پاک چې دی دا مشکلات حل کړي، ځکه چې 3 کاله چې دی هغه په جیل کې وشولو دغه د وجې نه چې دی دې ته انزایټي وشوله او 3+ انزایټي وشو ده. نو عمران خان ته ضرور دعا کوئ چې الله ولا صحت ورکړي او الله پاک چې دی ریلیز کړي او بیا چې د دې ملک دپاره چې دی یو ښه کار وکړي. اوس چې دی په کم حالات کې د عمران خان بي پي هم زیاته ده، هغه 140/80 ده او د نارمل انسان بي پي چې هغه 120/80 وي او 3+ انزایټي ورته هم شوې ده او ان شاء الله ډېر ژر به چې دی عمران خان برابر شي او ځکه چې هغه سره ملاقات ډېر ضروري دی چې کله دغه سره ملاقاتونه کېږي عمران خان به بالکل برابر وي، نه به دغه بي پي چې دی سیوا کېږي او نه به چې دی دغه 3+ انزایټي چې دی دا به مکمل طور باندې ختمه شي. نو سوال ورته کوئ چې الله پاک چې دی دعا ورته وکړئ چې الله پاک چې دی صحت وله ورکړي، ځکه چې عمران خان چې دی هغه په جیل کې 3 کاله وشولو او صرف د دې عوام دپاره نه ناست دی، د دې عوام دپاره په جیل کې ناست دی. نو زما ټولو پښتنو ته دا خواست چې دعا وله ضرور وکړئ، ځکه که بیا هم نه کېده نو د بهر ملکونو به چې دی هغه ډاکټران نه غواړي، ځکه چې محسن نقوي ویلو چې د بهر ملکونو نه به ډاکټران نه غواړي. ان شاء الله ډېر ژر به چې دی نو هغه برابر هم شي او ملاقاتونه ول ډېر ضروري دي، ځکه چې انزایټي ورته ځکه کېږي چې هغه د ډپریشن شکار هلته ناست دی، یوازې ناست دی او هغه چې دی سوچونه کوي دغه د وجې نه چې دی هغه خراب دی، هغه دغه خلکو سره نه میلاویږي، کم خلک چې هغه خوښ دی دغه د پارټۍ کسانو سره نه میلاویږي، د دغې وجې نه چې دی هغه ته مسله ده. نو ټول پښتنو ته زما خواست دی عمران خان بالکل روغ جوړ دی، ښه برابر دی ان شاء الله نورو او بس دغه مسلې ورته دي او هغه مسلو حل ما تاسو ته ووایو چې د څه وجې